له امنیتي وضعیته د ننګرهار خبریالانو اندېښنې دلته د ختیځې سیمې او ننګرهار خپلواک خبریالان او د ژورنالستانو د ملاتړ ټولنو استازي د ننګرهار ملي رادیو ټلویزیون پر کارکونکو د تیر ورځې وسلوال برید چې د یاد ټلویزیون 2 تنه پکې ټپین شوي وو په کلکو ټکو غندي او د جګړې له ښکېلو غاړو غواړي چې خبریالان دي هدف نه ګرځوي. پرونی پیښه چې د ملي رادیو ټلویزیون 2 کارکونکي یو خبريال او یو کامرمن پکې شدید زخمیان شو په کلکو ټکو کې غندو. مونږ د ټولو ښکېلو خواو څخه یوازې یوه غوښتنه کوو چې زموږ د ژوند د خوندیتوب دپاره د خپلې هڅې وکړي، موږ سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې همکاري وکړي. موږ د هیچا نه یو، د ټولو یو، موږ بې پرې یو. موږ هیله من چې 2013 کال به د خبریالانو لپاره داسې یو کال وي چې موږ لږ تر لږه که بیخي پیښه نه لرو نو د پیښو ګراب به یا ټیټ وي یا به موږ ډېرې میاشتې به په دې کال کې خوندي تېرې کړو. خو بدبختانه چې موږ دا کال په پیښو سره پیل کړ. د مخالفو ټولو وسلوالو غوښتنه مو دا ده چې زموږ ژوند یې تضمین کړي، موږ ته د اسانتیا برابري کړي. که هر څوک په موږ ته ګواښي، موږ ځوروي، موږ ټپیان کوي، دا پړه په مخالفو وسلوالو ورځي. نو د دوی غوښتنه کوو چې زموږ ژوند دې وساتي او هغه چاته د موقع نه ورکوي چې موږ ته زیان ورسېږي. یو شمېر فعاله خبریالان بیا په دې ولایت کې د خبریالانو پر وړاندې د وسلوالو ډلو سربیره اقتصادي او د ځمکو غصب مافیا او یو شمېر چارواکي یوه لویه ننګونه بولي او زیاتوي چې حکومت د دوی د خوندیتوب لپاره له خپل اړخه لازم اقدامات هم نه دي کړي. حکومت د خبریالانو د خوندیتوب ژمنې کوي خو په عمل کې کوم څرک نه لیدل کیږي. دلته خبریالان خوندي نه دي. حکومت کې دخیل ځینې هغه کړی چې خبریالان د هغوی د فساد ژړې خلکو ته روښانه کوي، هغوی پر وړاندې خنډونه ایجادوي او خبریالانو ته مشکلات ایجادوي. نه یوازې دا چې دلته تر لسو ډېرې د دولت وسلوالې مخالفې ډلې فعالیتونه کوي او وخت ناوخت خبریالان د دوی له ګواښونو سره مخ وي، بلکې په دې ولایت کې اقتصادي مافیا زورواکي او په حکومت کې ځینې دخیلي کړۍ چې دلته نامشروع ګټې خوندي دي او خبریالان د دغو ګټو پر وړاندې خنډ ګرځېدلي دي. په بېلابېلو وختونو کې د دغو ادرسونو له لوري هم خبریالانو ته ګواښونه پېښ شوي. اخوا ولایتي اداره بیا وایي د خبریالانو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري او په دغه برخه کې به لازم تدابیر ونیسي. د خبریال ژوند خوندیتوب دا زموږ دپاره لومړیتوب لري. نو دوی خپلواکه دي، آزاد دي او دوی ته پاملرنه باید هر لوری وکړي. موږ ژمن یو چې په خپله برخه کې تر خپل توانه پورې هغه تدابیر مو چې اوس ونیول په دې باندې لا جدي کار وکړو، په راتلونکي کې نور هم هڅه وکړو تر څو د دوی ژوند خوندي واوسي. د یادونې ده چې تیر میلادي کال په ننګرهار کې د خبریالانو پر وړاندې د مرګ ژوبلې 19 پیښې ثبت شوي چې دغه کال د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی هغه و.